دا د شیخ چلی تصور دی. شیخ چلی یو سړی و چا سره په اتانې باندې کټوای د مستو په سر کړې وه، په کرۍ ور سره وړه. نو په لاره روان دی دا شیخ چلی چې په دې اتانې به کوم څه، په دې به چرګه عالم چرګه به اگای واچوي، بیا به په بچو کېنوم ها خرسول را خرسول چیلای به والم، چیلای به بچی خرسول را خرسول غوا به والم، د غوا بچی پای خرسول را خرسول میخه به والم، میخه پای خرسول را خرسول لسته میخه بشي، زه به ګجر شم. بیا به ښځه وکم، چې ښځه وکم حجره کې به ناست یم، غټ ګجر به زوی به مې شوی یا به راشي، به وایي چې بابا، زه به یم چې ها خو چې ها کټوای هلته لړه که. سړی ورته وایي بیړه دې غرکشه ده، مستو کټوای دې ماته که. هغه ورته ویل بیړه ستا غرکشه زما ټول کور وران شو. مونږه هغه د شیخ چلی تصور دی. د ضیاءالحق په حکومت کې ما ملګرو ته وی چې وروره دی چې دا بیت الله شریف ته په میاشت کې 3 ځل منډې وایي، په دې پوهیږئ؟ د کعبې په خوا کې یو ځای دی ملتزم ورته وایي. دغه ملتزم ته چې څوک غاړې وځي او هره دعا وکړي قبلېږي. دا ورغاړې وځي په میاشت کې 3 ځل چې خدای په قیامت کې کرا سره هر څه کې، خو دې پاکستان کې مې خوځوه ما. نو فضل الرحمن ته مې وروره دعا قبوله ده. تاسو خیال راغی دعا لکه فرعون خدای ته نه وویلي. فرعون خدای ته ویلي و چې آخرت کې دې چې څه خوښه ده راسره وکړه، خو دنیا کې مې ستا نامه په ځان ایښې ده، لږ خیال مې وساته. نو خدای خیال ساتلی و که نه وساته؟ تاسو خیال راغی؟ نو عرض دا و ما ته ګورئ هسې وایم خفه نه شئ. ته غوږ کېږدئ غوږ. دا دعا کوئ چې خدایا دا روس په دې غره راوا مړی، دا دعا کوئ. کنی دا کلاشنکوپ والا به درته وښیم چې د دوی منډې وګورئ. دا اوس خو دا پکې ګامګه سیټه دا لنډران منډران که نه داسې خو که یو غړمبو شو ته به د دوی دا منډې وګورئ. بیا ولې په سن 65 کې تاسو لږې منډې وایئ. دا دعا کوئ چې په دې غره خدای راوانړی. دا په پردي واده کې ډزې به زه بیا تا ته وښیم، خو که د هغه غړمبار دې ولیدي پرېږدئ، خدای م خوار نه که. وایي واده د بډبېرې او ګډېده تې سوړېځي، واده د چا دی او ډزې پکې څوک کوي، لور د چا ودیږي، ښځه د چا کېږي. خدای دې خوار که ته په تشه لږ سړیتوب خو وکئ. چېرته خو د سړي زامن هم شئ. دا خوټ کېدلې وریجې در باندې خوړلي دي او لاره یې ته خېجولي. څوک په لاره یې پاس ګډېږئ، څوک لاندې ګډېږئ، څوک پکې ډولکي ور وخېجوئ ګډېږئ، څوک ورته ډزې کوئ. څه سړیتوب خو زده کړئ. خدای بندګانو تاسو کې به سړیتوب کله راځي؟ زه قطعاً د دې په حق کې نه یم چې دا ملک به په الیکشنونو ټیک کېږي. دا الیکشن همدغه خره دي، کتې به یې بدلې شي، په بل روپ کې به راشي. ټیک ده جي، دغه خره دي، کتې به یې بدلې شي. خان او نواب ته ایمان بدلول خو څه ګران نه دی که ګران؟ دغه خانان به وګورئ، خو که زور یې وکتو رامنډه وکړي چې مولانا صاحب ډېرې ورځې مې خرابې تېرې کړه، زه جمعیت کې یم. مطلب یې دی چې ټیکټ راځي، چې ټیکټ ولا ورکړې بیا د سن 70 نه واله تر ننه پورې دې وزیرانو او ممبرانو 35 مذهبه بدل کړ که بدلې نه. دوی له انقلاب پکار دی، انقلاب داسې انقلاب پکار دی لکه څنګه چې په ایران کې راغلی. 9 کروڑه پاکستان دے 9 کروڑا چې 2 کروڑا میں حلال کری نہیں
نو دا 2 کروڑه د سړي زامن کیږي نه. نن ستا ملک وګوره ځان محفوظ نه دی، بچی محفوظ نه دي، ښځې محفوظ نه دي، موټر محفوظ نه دی، لاری او ډیټسن محفوظ نه دی. دې ځای نه 10 میله وتښتئ، هلته جواب راشي ستا په مال 80,000 روپۍ غواړي. ټیک ده؟ او بیا ستا پولیټیکل حکام تحصیلدار په ذریعه ورته وایي جرګه ورسره وکړئ، جرګه ورسره وکړئ، جرګه ورسره وکړئ. زما په مال به زه جرګه کوم او ستا د کرنیلانو جرنیلانو موټرې چې راوتښتېدې باړې ته، تا پې فوج کشي وکړه او ته دې راوویستې او ما ته وایې چې جرګه ورسره وکړه او پیسې وله ورکړه. شرمېدلې حکومته، پوس پرې کړي حکومته. تا اول په دې حکومت کې چېرته سړی وښایه، ښکاري پکې. دلته ملک کباب کېږي لګیا دی، د قوم بچي کباب کېږي لګیا دی. څوک تلی په شارجه کې کرکټ میچ ګوري او څوک تلی په لندن کې میمانو سره ګډېږي او دلته د قوم بچي کباب کېږي. او دا د اسلام غونډۍ هندوستان ته تلې وه د کرکټ میچ یې کتل. کرکټ څه شی دی؟ کرکټ میچ خو به تاسو لیدلی که ټلویزیون لرئ؟ ټلویزیون لرئ؟ دا د کرکټ د میچ هلکان غونډس که مږي په کوم ځای پورې او دغه کرکټ کتو ته بیا ستا ښځې او لوڼه ناست دي، ښځې او لوڼه ناست دي او هغه دې ځای پورې غونډس که مګل ستا ښځې او لوڼه پوس پرې کړو بې غیرته. په دا ټي وي به زه کور لګوم، زه به په ټي وي سټیشن کې متیازې کوم. والله چې په ټي وي سټیشن کې زما زور راغی او ما ته د غلو ټټۍ جوړې نه کړې نو زه به د سپي نه پیدا یم، د سړي نه به نه یم. نن بجلیگر په توپ اولا بجلیگر ما اسلام زنده باد وای. بجلیگر څه عزیزانو نن وګوره د ملک ته د ټي وي سټیشن ډېر ضرورت دی چې 18 کروڑه روپۍ په صدر کې په ټي وي سټیشن لګېدلي. 18 کروڑه روپۍ. هغه ورځ یو سړی راغی موږ به دوکان نه مفت دارو ورکول چې دا ډېر خوار دی. اوس هغې دله نه زه یعنې اوس ما ته څه پته ده. بله ورځ راته وایي چې یاره جي خدای یو مهرباني وکړه. مال څه؟ زوی مې نه دی مستري، ویل زمونږ دا ماشومان به پردي کورونو ته ټي وي پسې تله 2,000 روپۍ جمع کړې وې خپلې راوړو. نو شکر دی خپلې وې راوړو. اوس ستا بیړه تباه شي. نو دا شعر مې ورته ووی چې زه توبه په هغې تېر عمر وکاږم، زه توبه په هغې تېر عمر وکاږم چې تېر شوی دی بې یاره په غفلت کې. زما د توبه یې په هغه نیکو چې تا سره ما کړي. ما خو وایي چې ته غریب یې، ته وږی، ته خوار یې. نن تا په 2,000 روپۍ چابړي کې سبزي خرڅی او د 2,000 روپۍ تا ټي وي کور ته راوړه. بیا درته وایم چې ټي وي یو مستقل لعنت دی. تاسو وایئ چې یاره دې کې خو ښې خبرې نه نو ښې خبرې خو زما دي که دي نه دي؟ زما خبرې خرابې دي که ښې دي؟ تاسو خو دا ځان مړ کړي، ماله خو دې لږ اجازت راکړي په ټي وي، ماله دې لږ اجازت راکړي. ماله دې راکړي لږ اجازت. که د زما خبرې د کفر وي خو نه دې راکوي او که ښې وي نو یو ګنټې له دې په دې ټي وي ماله اجازت راکړي د خبرو کولو. اجازت چاله ورکوي چې ښې خبرې کوي؟
اجازت هغه خلقو له ورکوي چې کوم د دې حکومت د ټي وي سټیشنونو افتتاحګانې د قرآن په تلاوت کوي، د ریډیو سټیشن افتتاح د قرآن په تلاوت کوي، د جشن خیبر د ناچ او د گانو افتتاح د قرآن په تلاوت کوي. په ټي وي اجازت هغه خلکو ته ملاوي. مال اجازت راکړي، مال اجازت راکړي کنه. زه به په ټي وي وایم چې خبردار ښځې منې کوي چې د ټي وي تماشو ته کښېنني، ځکه چې په ټي وي کې کله د پهلوانانو کشتي وي، کشتي او بیا انګریزان او امریکنیان پهلوانان خو سم کټي وي، نو چې ته ښځې سره ناستې منګکورې ښځه دې چې تا ته مو ګوري او هغه سنډا ته مو ګوري، وایي مورې ړنده شې دا زه دې څه پیشوګي له ورکړې یم. سړی خو دا دی نن د خپله لاسه ته ښځو له دعوت ورکې چې هغې زړه د آواز وکړي چې کاش چې زه دې سنډا له ورکړی. نن پېښور کې خلک راشي د بجلیګر ملا کور کې ټلویزیون دی، بجلیګر ملا د بجلیګر ملا لونه چې دي کالج کې سبق کوي، واورئ واورئ د بجلیګر ملا لور که چا دا ثابته کړه چې یو جومات یې ویلی، یو جومات کالج او سکول خو پرېږده، یو جومات یې ویلی، بجلیګر ملا به ګیره کلی او په خره به سورېږي، یو جومات یې چې ویلی. بیا بجلیګر ملا ښځې سر رستنه غوس کړی دی، غوس کړی دی که دغه کړی دی کټ کړی دی. راشئ زما خو زړه ښځه ده که سپین سر کټ کړي نو څه به شي، خبرې ستاسو د دې رډو ګډو کوه. په دلی کې رانه چا تپوس وکړو، دلی کې پروسه کال چې ستاسو د پاکستان حکومت خلک کار ښه کوي ملک له مالاوجي، ویل څنګه مال 2 بجو پورې دفتر کې چایونه او بسکټي خوري او چې 2 بجې کور ته راشي نو 4 بجې د دوی ښځې بیا هم برسری میښې دي، پرانیځي نو سرولو لی بوځي، نو تر ماښامه بیا میښه سری چې راشي بیا اوده شي او سهار راپاسي. دی خوا وګورئ ستا په دې روډ باندې د انګریز جوړ کړي پلونه وګوره، د انګریز جوړ کړي پلونه وګوره، 200 کاله وشو رپ نه وایي. دا د میچنۍ په لاره دلته دا پولې چې جوړ کړی بیا نه و ناست، شب قدر والا دا چا جوړ کړی و؟ ورشئ چشمه رایټ بینک کینال د ډیرو والا ولې لیک شو؟ ځکه چې دا دیسي پیرنګیانو جوړ کړی، د انګریز جوړ کړي پلونه مو ګورئ او د دې بېغیرتو جوړ کړي پلونه مو ګورئ. ستا دا کمیټۍ ویڼۍ نن جوړه کړې نه چې سبا ترې نه اوببدارې وایي، وایي که نه وایي؟ کوڅې جوړې کړې نه چې بیا پکې دومره دومره سوري. کمیټۍ ټول غله نه دي، د واړه نه واړه تر لوی پورې دا د سور غوښې خوړو والا دي، بیا دا کونسلران، دا بامبران او دا ممبران، دا ټول غله نه دي. نو عزیزانو د شریعت بل والا که چرته راله وای ملا صاحب په آرام کې، اول ستاسو د شب قدر ډیری قومي اسمبلی ممبر شته که نه؟ دې ممبر ته ووایه چې تا اسلام له څه وکړه په اسمبلی کې، دا هومره ونیسئ که نه، لږ داسې مانده غوندې دی، تاسو خیال راغی؟ وای ماما تا څه وکړه؟ شریعت بل والا ته وایه دیکھو وګوره، بیا جماعت اسلامی والاو د مودودي صاحب پاټۍ والاو ته ووایه چې تاسو په کومو سترګو دې قوم ته وایئ چې مونږ شریعت بل پیش کړی دی. اول په شریعت بل په سینټ کې وجود نشته، بل شریعت بل اډو شته نه. یوه دویمه خبره دا ده چې تا شریعت بل چا ته پیش کړی؟ سینټ ته، سینټ مسلمانان، قومي اسمبلی ته
اسمبلی ټول مسلمانان. ضیاءالحق تا ضیاءالحق د اسلام مجسمه ده. پرونه په دې ملک کې ریفرنډم چې کولو په شب قدر کې پولنګ سټیشن وي په چټ لیکلیو چې تاسو اسلام منئ ولیکئ لاندې چې ها یا نه. خلکو لاندې ولیکل چې موږ خو اسلام منو. ماښام د اعلان وکړو چې زه 5 کالو له صدر شوم که نه. هلکه ولې؟ ویل تاسو چې ویلې چې زه اسلام منم زه اسلام یم که نه. نو چې ضیاءالحق اسلام دی، قومي اسمبلی اسلام ده، سینټ اسلام دی، نو مودودي صاحب پاټۍ والاو ته ووایئ چې تاسو دا شریعت بل پیش کړی چاته دی، او که دا اسمبلی در سره نه مني او ضیاءالحق یې نه مني نو بیا یې تالي ولې سټئ په اسمبلی کې ورسره ناست ولې ناست ورسره ولې؟ وی څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي، څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي، کر ټول د ازغو کړي بیا ته تمه د ګلزار کړي. وڅه او کڅه وای په ایمان د دې خبرې دی دوی جواب وکي. په کم کور کې چې د ښځې او د میړه جوړ را نشي په هغه کور کې ښځه ټینګېدی شي، وخت پکې تېرولی شي یا تې مټیزي. دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي. طلاق علی نو چې په اسمبلی کې د قرآن غوندې په قانون ستاسو جوړ را نغی نو پرون هم ته 50 لکه روپۍ د ضیاءالحق نه په کمې خوشحالۍ کې واغستې. یو ممبر له 50 لکه ورکړي که نه دي ورکړي؟ ای څه کړی؟ چا پې مدرسې جوړې کړې چا وې ما تقسیم کې د هغه د سود د زکات پیسې دي، د سود زکات له دلته ممبران جوړ کړي نو هغه په رجسټر کې ګوته ولګوي. اوس هغه ګوتې ټیسټ کړي چا دي په لیبارټرۍ کې چې دا رښتیا د چا ګوته ده او که د ځان له ووالې ټولې. ووایي په ایمان ستاسو د دې شب قدر په قلعه کې زه 1 کال نظربند وم د قیوم خان په حکومت کې، د مسلم لیگ کو حکومت مسلم لیگ او جی تو دی کوتی اتیان کلوتی چې د کوم ځای خره او مل ته ودرېده پیرنګی چتلو نو مې حکومت مسلم لیگ ته ورکړی. اوس بیا مسلم لیگ را ژوندي شوي دي او هغه جوړنجوی ګرځي را ګرځي او مسلم لیگ ده. هغه ورځ یو سړي راته ټلیفون وکړو وی وزیر میالي وایي چې په مسلم لیگ دستخط وکړه. مالوی که کور دې وران شه وخت نه فایده ده بس ورکوه دا شنه چیرړه ده چې یو څو ورځې وړه پی راوړه پی نور دې ملک کې حسن څه شته نه او دتې څه جوړېږي بس ورکوه. نو مسلم لیگ دا هغه خلق نه دي چې په ابتدا کې دوی وی چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله دا غدي کنه دي. نو مسلم لیگ کو د جنا صاحب نه راواله ستاسو څومره زمانه چې حکومت تاسو لا اله الا الله د پاره څه کړي نن بیا ستاسو حکومت ته نن بیا صدرم مسلم لیگ دی، وزیر اعظم هم مسلم لیگ دی، چیف منسٹر هم مسلم لیگ دی. نن تاسو اسلام د پاره څه کوئ لګي؟ دومره خو په 16-15 پوهېږئ تاسو که نه پوهېږئ؟ نن بیا ستا حکومت نو واورئ زما عزیزانو دا قوم د ګډې رونه دي، ګډه چې شنه بوټی ورته چا وښوده نو ورپسې دا نارې ورپسې دا قوم د ګډبرونه دی، د خانانو نوابانو ته ټینګېدی نه شي او انشاءالله که زما لاس کې څه زور یا خو به دا چې مړ به شم یا خو به مړ کېږم، که مړ نه وم او لاس کې مې زور راغی نو زه به تا ته وښیم چې دا زه ستا په حجره کې په مشک چڼکاو ولې کوم او دا ستا زرګونه جیره به ځمکه ولې ده، دا زه ستا په حجره کې جارو ولې وم او دا ستا زرګونه جیره به ولې ځمکه ده. والله که دې پرېږدم چې مې زوړند کړی نه
نو پار سرک بگوره یو خان بزوڑن زوڑند بھئی تاسو وای چې زبا شریعت د جاهل نه غواړم زما دا ګیره زما دا ملاتوب زما دا بزرگی زما دا د خلکو ماته سجده دا د دې مقتضی دي چې زبا خر ته وایم چې په دې ملک شریعت راولم خر ته وایم ما عزیزان مولانا فضل الرحمن خبر دوی وکړه فضل الرحمن پلار چې مفتی محمود رحمه الله تعالی و تبارک یو ملنګ او درویش او فقیر د زمانه و والله کنه زما پلارو نه می ترو نه می استازو نه می پیرو نه می د کلیو نه می د وطن هیڅ مې نو خو مرګره تر ننه او د نن نه بعد تر قیامته پورې او د قیامت په ورځ هم مرګره په دیم چې په پاکستان کې مور بکې نلی او په مولا دنیا کې به داسې مولا پیدا نه بیا داغه د مرګ نه وروسته داغه زوی په شان مولا په دې ټول پاکستان کې پیدا کړي داسې جرأتمن داسې نر داسې شجاع پیدا کړي تاسو ټولو نه مخکې به زه لته ورکړم چې ځالک خپل کور کې په آرام کې فضل الرحمن ضیاءالحق ته وایي چې د 90 ورځو په وعده راغلی وي او 10 کاله دې تېر کړ تا خو هم د دې قوم سره دوکه وکړه او به وایي ورته یو سره تاسو خو ضیاءالحق ته څه وایي جی دا څه پیشکش مې راوړی دی نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا دا سرکاری خلق غریبان کچانے والا 100 روپے والی وی دا بابو رشوت خور دی کافر دی جنازه نہیں هغه ورځ پیښور کې پولیس افسرانو یو 2 سپایان په حوالات کې اچولي ما هلکه ولې وی جي دوی چانه 10 روپۍ رشوت اخیستی مالخواه ویلی مال خفه کېږي خو به نه که یو ټکی درته وکړو هغه افسر ته مې وی ویل نه جي ولې به خفه کېږم ما هغه 10 روپۍ اخیستې وې حوالات ته لاړو او تا کره چې پرون د کینوانو 10 کریټه راغلي وو ته به کوم جهنم ته ځې په دې مې پوهېږم دا ستا مور پسې خیرات کړی او که ستا ښځې پسې خیرات کړی سپی 10 روپۍ واغستی کافر شو جیل ته لاړو ٹھیک ده جی تا مالا 10,000 او 15,000 روپۍ جماعت له راوړې دا په کومه خوشحالۍ کې دي نو دا همغه خبره ده چې نذرانه نہیں سود ہے پیران حرم کا دیله چې ورشي رشوت شي ماله چې راشي شکرانه شي پیر له چې ورشي نذرانه شي پیر له چې ورکې نذرانه شي هغه ورځ راته چا ویل دلته یو پیر دی د تبلیغ والاو خلاف پیر دی دا تبلیغي جماعت والا پیژنئ وی د دوی خلاف دی مال د دوی د خلاف وجه بل هیڅ نشي کېدی خو تبلیغ والا دین مفت خی قرآن مفت خی حدیث مفت خی کلمه مفت خی
منځونه مفت خی او پیرانې په پیسو خی. تبلیغ والا دعاګانې خلقو ته مفت کوي او دله چې لاس ورکړه چې قربان دی شمې داونه به مې نه وګورسې. ما سره رامداس کې یو پیر ناست دا افریدي چې دي د خدای قمقل، زه خپله افریدی یم د خدای قمقل. یو دا بارډر والا ډېر قمقل دي دا تاسو سره قلا کې چې دا د خدای قمقل دي. دوی چې تنخوا والی نو راشي پالګر ته کینی چې لاس مې وګوره ډېر زر به حوالدار شي، ډېر زر آپ 15 پاوه نور کیږي چې جمعداري پکې څنګه ده. ورپسې لشل ورته کې جمعدار آپ 15 پاوه نور کې چې صوبیدار به کړی بیا بس ورپسې جوخت صوبیدار مړه تنخال تخلاصه کی صوبیدار میجر شي.